بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم، تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په موبایل کې چې د مکس پلیر په اړه باندې غږیږو چې مکس پلیر مونږه د دې سیټینګ مونږ څنګه کولی شو. په دې کې ځینې تخنیکونه دي چې که تاسو غټ موبایل زیرک موبایل ولرئ باید دا سیټینګ تاسو ځان سره یاد وساتئ. کله چې زه راشم مکس پلیر چې دی ما سره په دې ځای کې چې دا موږ د پلی سټور نه چې دی ډاونلوډولی شو چې موږ په همدغه نوم په دې پلی سټور کې دلته ولیکو چې مثلا د دې ځای نه موږ ولیکو مکس پلیر د دې ځای نه ولیکو نو دا به موږ سره دلته راسرچ شي. خو اوس ما سره چې دی انټرنیټ نشته دی، صرف تاسو ته زه هغه طریقه ښایم. نو دا چې کله تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ نو د دې به چې دی تاسو سره به دا په دې شکل راشي او دا به اوپن کوئ چې دې ځای کې چې دی ما سره د دې دغه اپلیکیشن دغه ایکن دی چې کله زه دا اوپن کړم او بیا راشم مثال ما سره چې دی په دې ځای کې دا ویډیوګانې دي د دې ځای نه مثال دا ویډیو دا که څوک په دې باندې ګوته کلیک ونیسي داسې کلیک نو لاندې موږ ته چې دی یو پنسن یو دغه سطل نښه راکړي چې دا موږ رینیم کولی هم شو او دا موږ ډیلیټ کولی هم شو. نو باید که زه یو چاته موبایل ورکوم چې زما د دې موبایل کې دغه مهمې ویډیوګانې چې په مکس پلیر کې دا ګوري نو چې دا ډیلیټ نه کړي، ولې د ګیلري د لارې نه بیا دا ډیلیټ کړي خو په مکس پلیر کې چې دی دا نشي ډیلیټ کولی. دا به زه څنګه بندوم؟ د دې لپاره به تاسو راشئ په دقه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ دقلته دې سیټینګس باندې به کلیک وکړئ، بیا په سیټینګ کې به تاسو راشئ د جنرل باندې به کلیک وکړئ، بیا چې دلته به تاسو راشئ د الاو ایډیټینګ چې دی دغه ټک مارک چې دی دا به تاسو لرې کوئ. اوس به تاسو بیک شاته لاړ شئ، بیرته بیا به بیک لاړ شئ او یا که دلته زه راشم د دې ځای نه زه په دې کلیک کړم اوس موږ سره چې دی هغه دواړه نښې د دې ځای نه اوس نشته دی او دا موږ سره هیډن شوي دي. که زه وغواړم چې دا ویډیو بیرته راولم، بیرته چې دی که زه اوس وغواړم چې بیرته دا راولم چې ما سره چې دی یو کس راشي ډیلیټ هم وکړي او د دې ځای نه چې دی ما سره په دې ځای کې ډیلیټ مثلا زه کلیک کړم دا ډیلیټ او رینیم اپشنس بیرته راولم نو تاسو به بیا راشئ په دې درې ټکو به کلیک کوئ، سیټینګس ته به راشئ، بیا به راشئ دې ځای کې به جنرل ته راشئ او د جنرل نه وروسته چې دی تاسو به الاو ایډیټ ته به ټک مارک آن کوئ. اوس چې دی موږ سره به په دې ځای کې بیرته چې دی هغه ډیلیټ او د رینیم بټن چې دا د دې ځای نه به موږ سره راغلي نو دا پکې یو تخنیک شو. دوهم تخنیک ته راځم چې دوهم تخنیک زه تاسو ته وښایم. زه غواړم چې د مکس پلیر د لارې نه چې دی زه دا ویډیو پټه کړم یا چې دی دا ټول فولډر پټ کړم نو تاسو که ټول فولډر پټوئ دلته به چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ، ګوته به پسې کلیک ونیسئ، بیا به راشئ تاسو په دې درې ټکو باندې به کلیک کوئ نو دلته لاندې لیکلي دي هیډن شي نو دا به موږ سره ټول فولډر هیډن شي. او که تاسو د دې په داخل کې یوه ویډیو پټوئ چې مهمه ویډیو ده د دې لپاره چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه په دې کلیک وکړئ او بیا د رینیم اپشنس ته راشئ، د رینیم په دې پنسن باندې کلیک کوئ او د هغې نه وروسته چې دی بیا راشئ تاسو د دې اخرني طرف ته راشئ، دې طرف ته په دې چپ طرف کې د دې ام سره څنګ کې دلته به تاسو صرف یوه نقطه به ورته ورکوئ خو سپیس به پکې نه ورکوئ او دا د دې ځای نه اوکې کوئ نو موږ سره چې دی په کمپلیټ توګه باندې چې دی موږ سره دا ویډیو هیډن شوه او پټه شوه د دې ځای نه. که تاسو دا ویډیو بیرته راوستل غواړئ نو دا به چې دی تاسو بیا راشئ په دې درې ټکو باندې به کلیک کوئ، سیټینګ ته به راشئ او په سیټینګ کې به چې تاسو د لیست ته راشئ او په لیست کې چې دی تاسو به لاندې دلته راشئ شو هیډن فایل ان فولډر باندې به کلیک کوئ او دا به چې دی د دې ځای نه به بیرته بیک شئ، شاته به لاړ شئ، بیا به شاته لاړ شئ داسې ویډیو چې دا موږ سره اوس راغلی ده خو ولې تاسو به چې دی د دې ځای نه دا به بیرته بیا رینیم کوئ، ګوته به پسې کلکه ونیسئ چې دا موږ سره رینیم حالت ته واوړي، په دې پنسن باندې به کلیک کوئ او بیا چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه دا ډاټ چې کوم ځای کې موږ لګولی دی دا ډاټ چې دی دا به تاسو د دې ځای نه لرې کوئ او دا به اوکې کوي. که اوس د لاړ شم مقه ځای ته سیټینګس ته لاړ شم او دلته راشم زه جنرل ته دلته راشم د لیست ته او په لیست کې چې دی زه به راشم د دې ځای نه که زه دا ټک مارک لرې کړم بیرته د دې ټک مارک په دې زموږ په ویډیو باندې کوم اثر نشته دی او دا زموږ نشي بندولی. ټریک نمبر دریم ته راځم چې زه تاسو ته دریم تخنیک وښایم. هر کله چې موږ راشو د دې ځای نه زه دلته دا ویډیو پلی کړم د دې ځای نه که زه راشم دا ویډیو ما د دې ځای پورې چې دی زه راځم او زه غواړم چې دا ویډیو د دې ځای نه بیا پلی کړم نو موږ ته چې دی په دې ځای کې هغه اپشن نه راکوي چې کوم یو د دې ځای نه ریزوم او سٹارټ اوور دی. د دې لپاره چې دی تاسو به راشئ دې ځای کې چې دی زه به راشم د دې ځای نه د درې ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ، سیټینګ ته به راشئ، په سیټینګ کې به تاسو راشئ پلیئر ته او په پلیئر کې چې دی تاسو به د دې ځای نه وروسته راشئ دلته موږ سره په دې ځای کې چې دی دوه کمانډ لګېدلي دي چې یو ریزیوم دی او یو ریزیوم انلی د فرست ویډیو فایل. د یوه نه زیاتې ویډیوګانې که موږ پلی کوو نو په اولنۍ کې به موږ ته چې دی د دې ځای نه سټارټ اوور راشي او نورې چې دی ټولې به په خپل سر باندې د سر نه شروع کېږي. نو که تاسو دلته راشئ د دې ځای نه کلیک کوئ، زه به دلته راشم او دلته به ویم چې ما ته آسک آرټ سټارټ اپ باندې تاسو کلیک کوئ. اوس چې کله زه دلته راشم د دې ځای نه
او زه دلته دا ویډیو پلی کوم نو ما نه دلته پوښتنه کوي چې ته د سره دا ویډیو شروع کوي او که نه په دې منځ باندې شروع کوي. نو که زه دلته سټارټ اوور شروع ووهم نو چې کوم ځای کې ویډیو ودرېدلې هماغه ځای نه به ویډیو سټارټ شي او که سټارټ اوور ووهم نو ما ته چې دی د دې ځای نه به په هماغه سر نه به شروع شي. که تاسو دا نه غواړئ بیرته راشي تاسو په دې درې ټکو باندې کلیک کوئ بیا راشي تاسو دلته سیټینګز ته بیا راشي تاسو دلته پلایر ته راشئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشي د دې ځای نه به په دې ریزیوم باندې به کلیک کوئ او دا به نو کوي نو اوس چې دی تاسو سره به دغه ستونزه به موږ سره حل شي. ټریک نمبر 4 ته راځم چې کله زه راشم دلته چې دا ویډیو زه د دې ځای نه سټارټ کړم زه غواړم چې دلته بیا راشم د دې ډسپلی ته دلته په دې درې ټکو کلیک کوئ بیا راشي تاسو د ډسپلی ته او د هغې نه وروسته راشي د سیټینګز ته. په دې سیټینګ کې چې دی زه غواړم چې د دې مکس پلیر ټول سیټینګ وکړم. که زه راشم دلته د ډیفالټ ته نو زه به دلته دا کلیک کړم نو اوس ما سره چې دی په دې ځای کې داسې شکل راغی چې دا کلر موږ زیړ واخیسته د دې کله چې دا ویډیو چلیږي دا کلر یې تاسو ته باید څه رقم شو شي د دې ځای نه ګوره دا اوس زیړ کلر کې شو. که تاسو راشئ د دې ځای نه بیا د ډسپلی ته راشم زه او بیا سیټینګز ته راشو د سیټینګ نه وروسته چې دی زه راځم دا خپلې خوښې مطابق چې دی زه په هر ډیزاین کې چې دی دا د دې ځای نه اخیستی شم دا به زه اوکې کړم نو اوس موږ سره د په شین کلر کې راغی. که تاسو راشئ دلته چې دی دا دې باندې کلیک کوئ دا فلاټ تاسو دې کې واخلئ. فلاټ نه مطلب دا دی چې موږ سره به دا پروګرس بار به چې دی موږ سره دې شکل ته واوړي څنګه چې موږ سره به مخکې پروګرس بار به چې مخکې موږ سره راتو دا نو په هماغه شکل کې شو څنګه به چې پخوا هغه اولو کلونو کې چې مکس پلیر رانه شوی نوې مارکیټ ته راغلی نو هغې پروګرس بار په دې شکل باندې و یعنې کلاسیک. که تاسو دا بیرته جوړول غواړئ عادي حالت ته نو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ دې درې ټکو باندې ډسپلی ته به راشئ په ډسپلی کې به سیټینګز ته راشئ او دلته چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه فلاټ په ځای به چې دی دا میټرکل به واخلئ د دې ځای نه موږ سره چې دی دا بېرته خپل عادي حالت کې راغی. اوس چې دی تاسو به د دې ځای نه دا پلیز پروګرس بار بلو بټن نو دا یو مهم ټریکس په دې کې دا دی چې تاسو د دې نه دا بټن نه پاس اخیستلی شئ او لاندې اخیستلی شئ څنګه چې دا دلته ور لس لاندې شو کېږي او مخکې چې د دې ځای نه به موږ سره دا پاس شو کېدو. که تاسو دا بیرته پاس غواړئ دلته کلیک کوئ تاسو به دې درې ټکو سیټینګ ته به تاسو ډسپلی ته به راشئ بیا به سیټینګ ته راشئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به دا ټیک مارک لرې کوئ د دې ځای نه نو دا به موږ سره بیرته خپل عادي حالت کې راشي. که تاسو چې دی د دې ځای دا بارډر راولئ نو بارډر هم راوستلی شئ د دې ځای نه چې دی بارډر به موږ سره هم په دې کې راشي. په مکس پلیر کې چې دی غټه ستونزه بله دا ده چې زه کله راشم دا ویډیو پلی کړم نو زه کله چې دا ویډیو پلی کوم او دلته چې دی په ناصافي توګه باندې زما په دې بیک بټن باندې ګوته ولګېږي نو دا چې دی بېرته څه شي دا بېرته بنده شي. زه غواړم چې دا ما سره بنده نه شي دا یعنې په ډبل کلیک باندې شي تاسو به راشئ په دې درې ټکو به کلیک وکړئ سیټینګ ته به راشئ په سیټینګ کې به تاسو راشئ پلایر ته او په پلییر کې چې دی تاسو به راشئ ډبل ټاپ د بیک بټن په دې باندې به کلیک دا ټیک مارک په تاسو ولګوئ. اوس که تاسو راشئ دلته او دا ویډیو تاسو ولګوئ د دې ځای نه اوس که دلته زه راځم د دې ځای نه او په دې باندې زه کلیک کوم نو اوس چې دی ما سره دا په سنگل کلیک باندې نه کېږي چې زه ډبل کلیک وکړم نو موږ سره چې دی دا به د دې ځای نه اوپن شو دا به موږ سره خپل عادي حالت ته راشي. ټریک نمبر 5 ته راځم. که کله زه دا ویډیو پلی کړم د دې ځای نه مثال زه راځم په دې خپل موبایل کې چې دی زه د ماشومانو دپاره یعنې که زموږ د ماشومانو سره زموږ موبایل وي او موږ چې دی دلته زه راولم دا لاک کړم او دا چې دی موږ ماشوم ته ورکړی دا موبایل چې دلته به د سکرین باندې ګوتې وهي هېڅ دلته په دې کې کوم عکس العمل نښی صرف لاک دی. زه غواړم چې دا په داسې سیستم باندې جوړ کړم چې کله هغه دلته کلیک کوي نو د کلیک سره باید په دې کې څه راشي دې کې چې دی موږ سره ډول ډول افیکټ راشي نو د دې لپاره به چې دی زه به دا بیک کړم ډبل کلیک د دې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ د سیټینګز ته درې ټکو ته به راشئ بیا به راشئ د سیټینګ ته د هغې نه وروسته به تاسو راشئ د پلییر ته به راشئ. په پلییر کې به تاسو راشئ دلته په دې ځای کې به تاسو کنټرول ته راشئ په کنټرول کې چې دی تاسو به لاک موډ ته راشئ د دې دا لاک باندې به تاسو دلته کلیک کوئ او د دې ځای نه به چې دی دلته به کډ لاک پلس دې ځای کې ټچ افیکټ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او دا به تاسو اوکې کوئ. اوس زه راځم بیک ته راځم بیرته. اوس چې زه کله راشم دا چې دی دا ویډیو زه د دې ځای نه پلی کړم چې کله زه دا ویډیو پلی کړم نو موږ سره چې دی په دې ویډیو کې که زه بیا راشم د دې ځای نه او دې ته لاک ولګوم او زه چې دی دا د دې ځای نه اوس پلی ګوته پرې وهم د دې ځای نه نو موږ سره چې کېږي موږ سره په دې ځای کې دا چې دی دقسې یو افیکټ په دې باندې راځي نو دا به موږ څنګه جوړوو بېرته بیا خپل عادي حالت ته څنګه راولو. زه راځم چې دی تاسو ته دا خپله طریقه دی یو ښایمه چې موږ به دا خپل عادي حالت ته څنګه راولو. که مثلا زه د دې ځای نه راشم دا ویډیو ما پلی کړه او دې کې چې دی اوس ماشومان ګوتې وهي هر څه چې کوي د دې ځای نه کېږي دا
دا وګور دا شکل راغی، دا شکل راغی، دا شکل راغی. د دې ځای نه یو شکل راځي، رقم ډول شکلونه راځي. د دې د حل دپاره چې دی اوس موږ سره فعلا هېڅ نشته دی. د دې لپاره به تاسو چې دی یو تخنیک نه استفاده کوئ چې تاسو به اول په دې قونج باندې یو کلیک وکړئ، بیا به په دې قونج یو کلیک وکړئ، بیا به په دې قونج یو کلیک وکړئ، بیا به په څلورم قونج باندې یو کلیک وکړئ. نو دا به موږ ته بېرته خپل عادي حالت ته راشي. که زه راشم د دې ځای نه او بیا راشم دلته په دې درې ټکو دا به زه کینسل کړم. د دې نه وروسته چې دی زه راځم دې درې ټکو ته، بیا دې راځم دې سیټینګ ته، او سیټینګ کې بیا راځم دې جنرل ته راځم. په جنرل کې چې دی تاسو به راشئ د دې جنرل ته نه بیا راځم دې پلیئر ته. په پلیئر کې چې دی تاسو به راشئ کنټرول ته، او په کنټرول کې چې دی تاسو به د دې ځای نه خپل هغه لاک به واخلئ د دې ځای نه چې کوم یو مخکې پخوا پې لګېدلی او دا به تاسو د دې ځای نه اوکې کوئ. نو اوس موږ سره چې دی د دې ځای نه که زه دا ویډیو د دې ځای نه پلی کړم نو موږ سره چې دی په دې ځای کې بېرته خپل عادي حالت کې که زه په دا لاک دلته ولګوم نو موږ سره په دې کې کوم عکس العمل مخکې به چا کوم افیکټ راتلل هغه افیکټ موږ سره نشته دی. نو دا چې دی دا موږ سره په دې شکل باندې دغه تخنیک راځي. راځم ټریک نمبر 6 ته چې که موږ دلته راشو ویډیو چې د موږ پلی کړو، دا ویډیو چې زه کله بنده کړم خو ولې ماته د په بیکګراوند کې د دې اواز وچلیږي. د دې لپاره به تاسو راشئ په دې درې ټکو به کلیک کوئ، بیا به راشئ تاسو سیټینګ ته، بیا به راشئ تاسو پلیئر ته، بیا چې دی تاسو به راشئ دلته لاندې یو اپشن موږ سره لګېدلی دی، د دې ځای نه یو کمانډ دی چې تاسو به د دې ځای نه دې ته ټیک مارک آن کوئ چې ځینو کې ښکاره وي او ځینو کې چې دی پټ پروت وي. بیکګراوند پلی پلی کې به تاسو به دې بیکګراوند پلی /PIP موډ باندې به کلیک کوئ او د دې ځای نه چې دی دا به تاسو سره سټاپ وي. تاسو چې دی دلته به پلی بیکګراوند آډیو ان بیکګراوند باندې به کلیک کوئ د دې ځای نه. اوس که تاسو راشئ د دې ځای نه او دلته چې دی تاسو دا ویډیو چې دی د دې ځای نه تاسو پلی کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه به چېرته راوایي راځو نن په کاین ماسټر کې د ویډیو ایډیټ موږ سره د دې ځای نه دا ویډیو چې دا شروع ده. که زه راشم دلته ډبل کلیک کړم دا بېرته ختم کړم. موږ سره چې دی دا ویډیو په دې ځای کې موږ سره پلی ده په دې زه چې روم وځم ویډیو موږ سره پلی ده شاته. زه به دا بېرته چې کوم کینسل به کړم او ختم به کړم. ورپسې سیټینګ ته راځم چې زه کله دلته مثلا راشم او دا ویډیو چې دی زه د دې ځای نه زه پلی کړم نو دا چې دی زه دلته ودرېږم نو زه به دا بټن وامه بندېږي به. زه غواړم چې ډبل کلیک باندې چې په هر ځای کې زه ډبل کلیک وکړم په دې سکرین باندې دا ویډیو دې ما سره سټاپ شي. نو د دې لپاره به چې دی تاسو راشئ په دې ځای کې به تاسو په دې درې ټکو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته چې دی کله به بیا راشئ په دې سیټینګ ته، بیا به راشئ تاسو د دې ځای نه دې ځای کې به تاسو راشئ دې پلیئر ته به راشئ او په پلیئر کې چې دی تاسو به د دې ځای نه لاندې راشئ. دلته موږ سره دلته کمانډ دی، دلته به کنټرول ته تاسې راشئ. په کنټرول کې چې دی ډبل ټیپ پلی پاوز په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دا به اوکې کوي. اوس که زه دلته راشم بیک بیرته او د دې ځای نه چې دی زه دلته دا کلیک کړم، اوس که زه هر ځای کې چې دی ډبل کلیک په ډبل کلیک ما سره دا ودرېږي. که زه دلته ډبل کلیک کړم نو که زه دلته ډبل کلیک کړم که دلته ډبل کلیک کړم چې هر ځای کې زه په دې سکرین باندې ډبل کلیک کوم موږ سره چې دی دا ویډیو خپل ودرېږي. هر ځای ته چې ځو دا ویډیو موږ سره سټاپ کېږي. ټریک نمبر 9 ته راځم چې که موږ راشو دا ویډیو د دې ځای نه زه پلی کړم او زه ګورم دلته چې دی د دې ځای نه زه دا راشم دلته وګورم چې ما سره دا په 100% کې 15% دا ما سره کېږي. دا ما سره د دې ځای نه پلی کېږي، یعنې دې ساوند چې دی 15 اندازه کې دی. که زه غواړم چې دا ډبل کړم نو زه به چې دی دلته باندې باندې به کلیک کړم، بیا به راشم دلته چې دا به یو به راواخلم د دې. اوس که زه کلیک کړم تاسو په پلس نشان باندې کلیک کړئ. ساوند د هغې نه وروسته چې دی دا 14 نښه باندې بیا کلیک کړئ حالت ته راولم. او د هغې نه وروسته چې دی کله راشي د دې ځای نه تاسو به یو بیکګراوند باندې په کلیک کړئ او یو بیکګراوند باندې پاس به واخلئ د دې نه. اوس موږ سره چې دی دا بېرته خپل عادي حالت کې راغی او پاتې شو. نو د دې لارې نه چې دی دا تاسو راوستی شئ. راځم ټریک نمبر 8 ته چې څنګه موږ کولی شو موږ چې یو په دې کې چې دی موږ په دې باندې آډیو ساوند راولو خپله په دې افیکټ باندې چې دی موږ د ویډیو کې چې دی موږ دا اواز خپل دا اواز هم وي او بل اواز هم وي. نو د دې لپاره به تاسو راشئ دلته به زه راشم دا به زه بیک به لاړ شم د دې نه شاته، خو تاسو به چې دی په دې ویډیو باندې به کلیک کوئ او دلته چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه دلته به راشئ په دې ځای کې به د آډیو باندې کلیک کوئ، بیا به راشئ تاسو د اوپن ته. په اوپن کې به د فولډر ته راشئ چې هر ځای کې تاسو سره موزیک پراته وي د دې ځای نه به هغه موزیک به ورته راوالی د دې ځای نه. زه راځم دلته ګورم چې ما سره موزیک چېرته دی د دې ځای نه به زه راشم شاته تاسو بېرته به همدې باندې بیک تللی شئ. که زه راشم د ایډیټر ته نو تاسو دلته وګورئ د دې ځای نه موږ سره په دې ځای کې زیات فولډر زموږ د موبایل ټول فولډر د دې ځای نه راځي. دې ځای کې چې دی تاسو به د دې ځای نه به مثلا زه به راشم دلته به یو
څه به پیدا کړم دلته چې ما سره په دې ځای کې موزیک وي. په دې ځای کې دې موزیک ته زه راځم. د دې ځای نه موزیک په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا زموږ ټول موزیک دی. نو تاسو د دې ځای نه هر څه دلته وګورئ. په دې ځای کې ویډیوګانې تاسو سره چې څه رقم موزیک تاسو سره وي د دې ځای نه دا تاسو راوستی شئ. د دې ځای نه نو دا چې تاسو د دې ځای نه دا راوستی شئ کې بېرته وایو چې دا زه خپل عادي حالت ته راولم. نو آډیو ته به راشئ او په آډیو کې چې تاسو به آډیو ټریکس ته راشئ. دا ډېره مهمه خبره ده چې تاسو به دا بېرته خپل عادي حالت ته څنګه راولئ. تاسو به آډیو ټریکس انګلیش باندې به کلیک کوئ. اوس چې موږ سره بېرته زموږ خپل اواز راغی. راځو نن په کاین ماسټر کې ټریک نمبر 9 ته راځم چې څنګه کولی شو چې دا کوم یو سپین بیک ګراوند دی چې دا موږ بلیک بیک ګراوند ته واړو یعنی ډارک موډ ته واړو. د دې لپاره به تاسو راشئ په دې می باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله په دې می باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به لاندې راشئ ډارک تیم باندې بدل ته کلیک کړئ. دا به تاسو چې دې ځای نه چې دا به آن کړئ. نو موږ سره چې دا د دې ځای نه چې شو آن شو راغی. نو موږ سره چې دا بیک ګراوند زموږ د میکس پلیئر چې دی موږ سره چې شو بلیک شو تور شو. نو اوس چې زموږ د سترګو هغه دید چې دی زیات نه خرابېږي. نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې راتلی شي. که تاسو ټریک نمبر 10 ته راځم چې زه په میکس پلیئر کې چې دی زه خپله موزیک راولم بغیر د تصویر نه چې کومه موزیک دي کومه سندرې یا نعتونه هر څه چې وي نو دا تاسو څنګه راولئ. تاسو به په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. په دې 3 ټکو به کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به چې دی تاسو راشئ دلته به په دې ځای کې به تاسو په دې پلیئر په دې آډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا اولنی ټک مارک چې دی دا به تاسو ولګوئ. اوس چې دی تاسو دلته میکس پلیئر کې وګورئ نو موږ سره چې دی د دې ځای نه دا موزیک چې دی دا هم راغله. نو دا و زموږ د میکس پلیئر په باره کې یو څو خبرې. هیله ده چې دا تاسو زده کړئ چې دا زموږ په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې پکارېږي. او زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زموږ د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.